باډي ما ګوره بس کش ته وګوره. لخته زر لخته ده نه ماتېږي سخت. ولاکه نه پوهېږم. نه باید پوه شي. سلامونه درنو کتونکو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول به راته روغ جوړ خوشحاله او د ژوند په کارونو کې به برلاسي اوسئ. خوږو لیدونکو، راغلي یو د جلال آباد اړوند سخرود ولسوالۍ بر سلطان پورې اولیا کلي ته. درنو لیدونکو، دلته به له بېلابېلو کلیوالو سره تفریحي برنامه تاسو ته هم برابره کړې ده، نو موږ سره تر پایه پاتې شئ او د دغې خپرونې نه خوند واخلئ. د دغې خپرونې کوربه زه مشفق الله صمیم او د کیمرې په برخه کې را سره بیا نو سراج الدین پژواک صاحب ملتیا کوي. نو درنو لیدونکو، ډېر مو نه په تمه کومه، ځو یو څو شاټونه وینو، له شاټونو وروسته برنامه پیل کېږي. موږ سره تر پایه پاتې شئ او له خپرونې خوند واخلئ. بیا هم سلامونه درنو لیدونکو، ترڅنګ مو یو بل ځوان ولاړ دی، د ده سره به مرکه وکړو. نو سلام، جوړ په خیر. السلام علیکم. مختار یم. وعلیکم سلام، ډیره مننه. نوم دې څه شی دی؟ مختار. تخلص لري؟ قادری. مختار قادری. نو قادری صاحب، دا راته ووایه چې په څه کارونو باندې بوخت یې؟ والا اوزګار یم فعلا. اوزګار یې؟ څه کاروبار نشته؟ نه والا دا همدا کباړ مونږ هم کوله، کباړ چې اړتیا نشته، بس اوس کور کې اوزګار یې کوي. ښه قادري صاحب، خوشحاله اوسئ. دا که راته ووایي چې مکتب خو به دې لوستی؟ نه والا. ولې د مکتب مشکلاتونه ډېر وو مخکې، بیخي فرصت درته برابر نه شو؟ نه والا. کور کې زه په خپله کار کوم، بس په خپله ګټم، په خپله خورم. مور مې مړه ده او پلار مې ټول زموږ کور نه 3 جنازې وتلې. بس رب دې تا ته اجرونه درکړي، ولا سخته ده. نو دا به راته ووایي چې په روزمره ژوند کې کوم څه تا ډېر ځوروي؟ همدغه اوزګاري، بېوزګاري. خوشحاله اوسئ، چون چې زموږ خپرونه یو تفریحي برنامه ده، نو دې کې یو ذهني پوښتنه کوو. نو ته به دا راته ووایي چې هغه څه شی ده چې لخته زر لخته ده نه ماتېږي سخت؟ ولاکه نه پوهېږم. نه باید پوه شي، دا خو دومره سخته نه ده. ولاکه نه پوهېږم. بیخي نه پوهېږي؟ نه والا. ځکه دا ذهني پوښتنه ده، کاشکې چې داسې یو بل سوال مې درنه کړی و چې پکې بند راغلی وي. خیر، خپل فکر وجنګوه. ولاکه څه خبر یم. لیدونکو، دا ملګری چې دی وي نه پوهېږم څه خبرو. نو ذهني پوښتنه ده، البته باید دومره حد اقل فکر خو دې کار وکړي چې یاره دغه شی دی، دا دی. نو بیخي ستا فکر پرې نه رسېږي. نه والا. ګوره، لخته ده زر لخته ده نه ماتېږي سخته ده. څه خبر یم، نه پوهېږم. ښه، نو زه به درته وټاکمه چې سویرې، اوبه او همدارنګه شیشه، دې کې کوم یو صحیح دی؟ جزئیات مې درکړل. دا اوبه صحیح ده. اوبه صحیح ده. څو فیصده په ځواب مطمئن یې؟ والا 100%. 100%. ولې 100% مطمئن شوي؟ دا اوبه صحیح ده. اوبه صحیح ده. نو څنګه دا برداشت وکړو چې دا اوبه به صحیح؟ همداسې ذهن ته مې راغله. ذهن ته دې راغله؟ ما نقل درکې، بس ستا ذهن ته راغله. خوشحاله اوسئ. دا به راته ووایي چې ځواب خو د درست شو، ځکه چې ما د نقل درکې. کوم رنګونه ستا ډېر خوښېږي؟ جامې ښې رنګونه. البته رنګونه په جامو کې کوم رنګ ته ډېر خوښېږي؟ دا تور، سپین، همدغه یو رنګ. تور او سپین او دا یو رنګ؟ ښه، تور او سپین او دا یو رنګ، دا خو دوه شو که نه؟ دا سپین هم ښه دی، ښه رنګ دی. ښه رنګ دی، بلکل. ښه،
دا به راته ووایي چې لیدونکو ته به په وروستیو کې کومه جالبه خاطره ټوکه ټکاله غزل ترنم څه شی به وړاندې کوي دا خو وکړه والله همدغه چې دا وطن کاروبار جوړ شي همدغه نور شي نه غواړم بس صرف دا وطن جوړ شي او کاروبار چې سره دا غریبانو ته کاروبار جوړ کې بس چې نه ښه قادري صاحب له تا ډېره مننه خیر وسي خدای تعالی دې دا وطن جوړ کړي آباد کړي چې ټولو ځوانانو ته پکې د کار فرصتونه برابر شي له تا مننه خیر وسي زما وطنه د یوټیوب چینل درنو لیدونکو دلته یو بل ځوان البته لګیا و چې پټي اوبه کول پټیو دپاره یې اوبه وبیولې نو دلته م لنډ راونیولو ما چې یو مرکه درسره کوو نو سلام ستړی مه شي جوړ په خیر وعلیکم سلام ښه وروره ته ښه جوړې قراري ده ډېره مننه خوشحاله اوسې الحمدلله ښه یو که په لومړیو کې لیدونکو ته ځان معرفي کړي زه امام جان یم د سلطانپور اولیا اوسېدونکی امام جان ماشاءالله څومره خوندور نوم تخلص دې څه شی دی تخلص مې خاکسار خاکسار صاحب دا چې پړې ته روان وي نو موږ دلته لنډ په لنډه ګیر کړي ما چې موږ سره مرکه وکړي نو درنه مننه کومه دا به راته ووایي چې مکتب دې لوستی نه ولې بس جنګونه چې موږ سر کړی دا ټول په همدې جنګ کې نو دغه جنګونو کې خلکو دپاره یو فرصت برابرېدو چې بس مکتب یې لوستی بس ماشومانو بس زموږ واده مې کړی دی او دغه د وس مې نه کېده چې مکتب ووایم مکتب دې البته واده دې په ماشومتوب کې کړی ډېر په ماشومتوب مې کړی دی ماشومتوب لکه څو کلنۍ کې یاره داسې ووایه چې د کرزي په اول کال کې مې واده کړی نو کرزي په اول کال کې یعنې 20 کاله مخکې نور موږ دا ټولې ګاډیګانې کوو پوه شې مکتب ته بس خپل ماشومانو ته نفاقه پیدا کوو پوه شې خوشحاله اوسې تقریبا د دغه ماشوم کارته به وي چې ته واده کړې دا مې زوی دی او دوه مې هغه دي ماشاءالله او یو لورکی مې واده کړی دی ماشاءالله په دومره کم عمر کې شکر ده بس والله چې سړی خو سخت ټوکي وختو نو خوشحاله اوسې خاکسار صاحب نو دا به راته ووایي چې په ورځنیو کارونو کې په څه باندې بوخت یې فعلا خو فکر کوم زه د دېخاني کوم اوس دلته روان یم پټي جوړوم د تخم شیندم پیاز دپاره ګشنیج د پالک ده او دې دپاره بیا پړه ورکوي او بیا پړه ورکوو خامخا پړه ورکوو دا څو ورځې اوبه هم نه وه دا 2-3 ورځې کې چې اوبه هم راغلي دي خوشحاله اوسې مننه درنه کومه دا به راته ووایي چې کوم رنګونه دې ډېر خوښېږي سره سور رنګ یې خوښېږي ولې دې خوښېږي د علت یې خوښېږي مې ولا چې لږ شوق ده نو کله چې کوم په لاره کې کوم داسې یو څوک وویني چې سرې جامې اچولي څه هغې وخت کې څه احساس درځي څه احساس راځي بس هر چا د خپل نصیب نور قسمت نور خوښ خوشحاله اوسې خوشطبي م درسره وکړه تا نه مننه نو ذهني لټون خپرونه ده یو ذهني پوښتنه به درنه وکړم وی هغه څه شی دی چې نه شمیر لري او نه شمیرل کېږي نه شمیر لري او نه شمیرل کېږي انسانان به یې انسانان به نو زه خو هم چې لږ ورباندې فکر وکړم هغه څه شی دی چې نه شمیر لري او نه شمیرل کېږي والله چې نو څه شی دی تا دپاره به جزئیات زه درکړم چې حیوانات انسانان او بل څه شی ویښتان کوم یو صحیح دی ویښتان نو څو فیصده په ځواب مطمئن دي ولا داسې 80% به مطمئن یم 80% به مطمئن دي نو زه خو درته وایم چې لږ نور ورباندې فکر وکړه انسانان به وي نو ما انسانان ویل کنه انسانان بیا هم درته وایم چې لږ نور فکر وکړه اخري چانس به درکړم حیوانات بیا هم لږ چانس درکوم نقل به درکړم چې دریم جز صحیح و دریم ویښتان
بالکل جواب د درو شو نقل مې ته درکې په ډیر ډکو باندې ودې کولې شول چې سوال البته ذهني پوښتنه راته جواب کې لتا ډیره مننه خیر وسی ډیر مننه چې تاسو دلته راغلي زموږ هغه د خوشاله اوسئ په وروستۍ کې لیدونکو ته کوم پیغام جالب خاطرات ټوکه ټکاله غزل بیت څه شی به وړاندې کړي چې به وړاندې کوم یو ټپه ورته وکړه جانانه ته خو داسې نه وي د چا خبرې دي ضرور مننې دي نه اوس ته ورته ټپه وکړه دا خو ما یاري دې نه کوم ډارېږم د لرې لرې تماشې به دې کوم واه واه بله همدومره ډېره مننه چې روډۍ وروره نشته در باندې کوم سلام علیکم سلامونه مې ومنئ ترڅنګ مو ګلالی ځوان ولاړ دی نو له ده سره به مرکه وکړو سلام جوړ په خیر قرارې صحتمند ټیټ سي بخیر سي قرارې ډېره مننه خوشحاله اوسئ کور ودان خیر لري کو اوریدونکو ته البته که لیدونکو ته ځان معرفي کړي ما نورالله سم ولد بچه ملنگ هستم نامپور اولیا از این منطقه و محل هستم بس وطن میخوایم که مثلا یک کار باشه یک بار باشه یک مزدوری باشه او بیکاری زیاد است و مردم که مشکل لخ است همین کل جوانه ما بیکار است که وطن ما جور باشه وطن ما آباد باشه که کل مسلمانان یک کار یک وظیفه باشه یک کار با یک پایین رو پیدا کنن مردم محتاج می باشه مثلا سیکونیشان ربودیشان کشال شبلقهشان کنده کالهشان کنده او روان سرشان دیوال خوشد شالیشان جوارشان سوخ شالی او پنبهشان سوخت می تو مردم بیکار است در بدر که مشکل لخ است مردم خیر وسی نورالله جان ډیره مننه نو کدا راته وای چې تر څوم صنف په مکتب دلوسته یار ما د مشکل مکتب نه خاندیم که بس که سر بالا کدیم پدر مامور تندیوال د بټیاګان د باوګان خشاوه کدیم مثلا نو مکتب نه خاندیم بس اینی ته د دنیا مشکلات د اقتصادي ستونزو لامل تا مکتب ونه کولای شو چې ویل ولې بابا خطه است خو دا کراته وای چې وس فعلا په څه کارونو باندې بوختي ولا لگه بگیم شامپو صابون سودا میکنیم اگه میبره مردم مردا میزنه مردم مرد دعوت میکنه مردم کسنگ قلخ ما میزنه مثلا میریم مقصد یک نیم صد برزه خود پیدا میکنیم در روزی تک وقت است که کس خیرات نمیده کس کار نمیکنه او کسی که کس همدردی نمیکنه که کامکار است واسطه دارا میکنه یک توکن است واسطه دارا میگیره غریب آدم که ورق شکست دور نمیکنه کدا راته وای نورالله جان چې دغه کاروبار ته کوي دی کې څنګه د کاروبار د کوم زره کاروبار اول گزاره میکرد مگر مال تو وطن است کمی کبار ارزان کدین پیشک جتان شبلق مدار په سودا مینوالک شبلق شهر په سودا میکنیم بر ما کس فایده میدان میکنیم مقصد 180 درپ پیدا چې گزارې هم سرش نمیشه بس خدای تعالی دې په ټولو مسلمانانو باندې خپل رحم او فضل وکړي نورالله جان لږ به سره خوشطبي وکړو ځکه خپله برنامه ذهني لټون دپاره برابره شوې ده ذهني لټون خپرونه ده نو یو ذهني پوښتنه درنه وکړم نو ذهني پوښتنه په دا ډول ده چې مار د څه شي په واسطه باندې خپله لار پیدا کوي ولکه میگه مار که چقدر کج برو که در غار خود همه سیده میشه که چقدر کج برو در غار خود می سیده میشه او نو چې دغه غار ته یا دغه خوځ ته زی د څه په واسطه باندې زی د سترګو په واسطه زی د بل کوم څه په واسطه خیر که د پشتش تشویقونش خارف که هم دردش باشه خارف او که مار خو څو وایم که د څه څو ولري چې هغه لارې د پاره سیده کی ستا په نظر دا به نه لماری تو حساب است که یک جای است کمی صده انسان شنوید خدا میکشه خدا گم میکن به خاطر کروز هم یک مار سه کردیم لمیتاده و خانه روان بود کمی گفتم بلشر بیار مار آمد کمی صده مرشنوید مار خدا گم کرد مار که صده بنادم زیاده بشنو خدا گم میکنه خودش دگار خدا گم میکنه منطقه خدا میکشه زبتا د پاره جزئیات درکما مار د ژبې په واسطه باندې لار پیدا کوي د سترګو په واسطه باندې لار پیدا کوي او د خپل کومه لار باندې چې راغلی وي هماغه لار باندې بیرته تګ کوي خدا کامرا کامه دوره میره مار خودش چشمام داره خوشت راره میبینی تو خونه است که مار کور است مار خودشونه که چق کج پیج برو که کار صبر د مقار خود قامت خود لري خود پیدا د مقار خو صحیح میشنه زه هم چې لږ فکر ور باندې وکړه ځکه جواب دی یو صنعت نه درسته دی ولا دغه همامي تو سواد نداریم تعلیم نکدیم نه خیر دا خو د کنه چې ذهني پوښتنه ده دا تعلیم پورې اړه نه لري باید هر سړی ته دومره فکر باید کار وکړي چې
دغه ذهني پوښتنې باندې فکر ورسیږي. خو ما دگه دگ را بوره که بغار خود میده زگر خامه تو خلند جای خود خدا زر کار کسی منجاله خود مشناشه مخانه خود درگاه خود مشناشه ما رسه اگر رقم جناور باشه حالا فقط یک دانه زنبور رو بزنی 20 زنبور پشت اقلا دو میکنه که زنبور غرض نکنی که زنبور غرض ما رامس که تاوگار نشو باسنی که کس غرض نمیکنه. ها خوشاله اوسې په وروستیو کې ځواب د البته نه درسته دی. نو مار چې دی زه به تا ته په خپله باندې سوال حل کړم. نو مار چې دی د ژبې په واسطه باندې خپل لار پیدا کوي بخاطر زبان بخاطر زبان رای خدا پیدا میکنه. تشکر از شما. په وروستیو کې لیدونکو ته کوم پیغام جالب خاطره ټوکه ټکاله څه لري چې وړاندې کړي؟ والا پیغام همیست که وطن ما آباد باشه که کاربار باشه. اینمی خوشحالی مسلمان است که یک آدم پیسه داشته باشه هر کار خدا می که جیب تک باشه خوشحال هم است و بریالی هم است کامیاب هم است یک پای نفر هم نشد. اینو تو حساب است. بس لتا ډیره مننه خیر وي. خداحافظ. سلام علیکم. زما وطن د یوټیوب چینل ډیرو زیاتو خوږو لیدونکو خدای دې وکړي چې تاسو له دغې خوندورې تفریحي او ذهني خپرونې نه مونږ خوند اخیستی وي او تر دې دمه له مونږ سره پاتې شوي یاستی. نو مونږ ته په همدغې ځای اجازه راکړئ تر بیا او بلې خپرونې چې زه مشفق الله صمیم او د کیمرې برخه کې سراج الدین پژواک ستاسو درانه حضور ته بیا حاضرېږو. تر بیا مو په الله سپارم. ښه وختونه ښې شپې ورځې د الله په امان.